د ښځو او سړو ترمنځ په زړه پورې توپیرونه یعنی فرقونه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته د ښځو او سړو ترمنځ په توپیرونو باندې معلومات درکوم. د ویډیو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. دا خبره یو حقیقت دی چې نارینه او ښځینه له یو بل سره ډیر توپیر لري. د ښځینه احساساتي او بدني طبیعت دواړه له نارینه څخه جدا دي. موږ نن تاسو ته ځینې هغه ځانګړتیاوې درښایو چې ښځینه له نارینه بیلوي او ترمنځ یې توپیر یعنی فرق پیدا کوي. اول، د ښځو زړه د نارینه په پرتله ډیر تیز درزیږي. دویم، د ښځو په ژبه هغه مواد زیات وي چې خوند پرې احساسیږي. همدا لامل دی چې ښځې د خوږو شیانو په جوړولو کې ډیر مهارت لري. دریم، د ښځو د بدن دفاعي سیستم د نارینه په پرتله ډیر پیاوړی او مضبوط وي. څلورم، د ښځو پوستکی د نارینه په پرتله 10 برابره حساس او نازک وي. پنځم، د ښځو بدن کې د انرژي جمع کولو چاره د نارینه په پرتله کمزوري وي. د ښځینه بدن په ورځ کې یوازې 50 کیلوري انرژي جمع کولی شي. شپږم، د ښځو غوښه او عضلات د ډیرو تاوولو وړتیا لري. همدا لامل دی چې د ښځو بدن د نارینه په پرتله ډیر قاتیدلی شي. اووم، د سترګو په رپولو کې هم ښځینه له نارینه سره ډیر توپیر لري. د ښځو سترګې د نارینه په پرتله 2 برابره زر رپیږي. اتم، په خوب کې د ښځو د مغز فعالیت یوازې 10 سلنه کمیږي. همدا لامل دی چې د ښځو خوب ډیر سپک وي او زر بیداریږي. نهم، ښځې په طبیعي ډول ډیر احساساتي او حساسې وي. په یو کال کې ښځې نږدې له 30 تر 40 خوارې ژاړي. دوستانو، دا و د ښځو او سړو ترمنځ د توپیرونو په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې تاسو به خوښ شوي وي. له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.